کاشف علی ځان ټینګ کا دا دی اوس یې 2.5 لکه روپۍ ووالی تا کال تاڼو والا ایس ایچ او صاحب کرا 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 کش 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 ایس ایچ او تاکال کش 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 کاشفا بچی الگ سیٹ تا گرزا آغا ارشاد علی آغا سیٹیزن پورٹل کی ندی نیسو مانا دا استم در تن ویو خان ٹیلیفون کرے دے کاشف دا کرسائی ور کئی جی آپ لارم پولا تاج ور کئی دا علف خان شیر پاو کاشف علی زیشان دا دے سر ازغر چیما او دا نور مرگری گروپ چی کم دے دیو پسی ذاتی ماں کی طاقت نہیں شدید دیو پسی ون خلم دی پسی اللہ تعالی او داغی قرآن کم قرآن کریم چی دیو خوڑلے دے ارچا پسی اللہ تعالی پخپل فرختی لگی دا بیزتی دا پارا دیو جادی عزتو نا جوڑی او دیو بیزت کی اللہ رب العالمین ذات مالا غیبی اتنم را کئی آغا شیزن را کئی چستاسو دا ظلمو میں بیخی تاسو تا با دا غل پتہ لگی لاول ما تاسو ته دا وویل چې سهیل خان بلوسی یو نامتو عزتدارا غټي کورنۍ خان دی دا ظالم بچی دلته زما په کور کې ما ته ډیر غټ بکواس هغې متعلق چې کم سړی د کم ځمکه کې مالکانه ځمکه کې اوسیږي او د خپل مالک بد وایي د دې نه غټ شپی بل شته نه د سهیل خان متعلق ما ته چې کم صفات او کمې خبرې رالی د هغې بد ویلم بد دي یہ ظالم بچی خپل محسن هم پرې نه ښودو زما په دې دیره کې زما په دې کور کې ما سره ناست هله شرم راځي دا اوس تاسو ته زه ښیم دا یو کس وایي ما سره هېڅ هم نشته علف خان سپلۍ ښیي او بل کالر ښیي او دریم وایي ما سره سایکل هم نشته دنیا یې غرقه کا نن درته زه ثبوت ښیم نه معمولي دې پسې لکاو زرګاو ثبوتونه را روان دي او یاد ساتئ پښتنو د دیو د بخلو هېڅ لاره نشته ترسو پوری چې دیو د قوم د عجزانو د غریبانانو پیسې نه واپس کړي او دې طرف نه وته ما دیوالو تړلو د یتیمانو د کونډو د دیو اوس نوې لوبه شروع کړه نوې حرام تو چې دا پراپرټي ډیلرز چې کم دي ډېر ښایسته پراپرټي ډیلرز ښه پراپرټي ډیلرز شته ډېر پکې غلم شته پوهېږې وایي میم زار ما ټوله زما راوړه څه ته خوره او څه به زه خورم هغه پراپرټي ډیلرز کم چې غله دي او سره به هم حساب کوم اوس به د پراپرټي ډیلرز والا پسې راځم ولې چې ما ته د خلکو شکایتونه جانبي به ولې یاره موږ دلته ناست یو کاشف نمبر ورکړی دی سملک پراپرټي دا که پلان کې ځای خو نه پېژنم او ګرځو لګیا یو ځای یو ښیي او بل ځای ښیي او کاشف هم نمبر بند کړی دا نمبر هم بندې دي او 3 زره روپۍ غوښتي دي او ځمکې پسې راغلي له ښځه راله هغې ویلې یاره شی داسې دی ما ته ځای یو خولی او ما ته جبه ښیي لګیا نو جبه کې زه څه وکړم دا هغه بې غیرته انسان دی 1 لک روپۍ چې ویلې که نه زه د هغه مالک یې موته وایي زه 1 لک روپۍ ورکوم هلکه ته 1 لک روپۍ څنګه ورکې زه د پراپرټۍ پروګرام 1 لک روپۍ اخلم دا هر چا ته پته ده او ښه په جارې ویم او چې کله اشتهار چلې نو د اشتهار 1 لک روپۍ زه اخلم دې کومه ته شی والده چې ته لک روپۍ ورکې دغه دی یو غټ ثبوت چې کوم راووتو اوس نواز پراپرټي هغې وویلې رښتیا تللی وه هغلته او هغه ته یې ویل جان حبیب سره رابطه وکړه نو هغه ما ته ټلیفون وکړو جان حبیب خان شی داسې دی چې دا یوازې دا کاشف دا لین هغه سره نه دی کړی ما ویل څنګه ویل د هغې خو پراپرټي شته که نشته د هغه نه یم خبر چې هغه پراپرټي ډیلر دی که بټر دی خو خلک دلته هم را روان دي او هغلته هم را روان دي دا خبره خو غور سره واورئ کاشف علي ځان ټینګ کا بچا اورېدلی نه وي ته ما دلته کټ کې کېنولې ته د سړي بچی نه دي ظالمه ظلم دې کړی دی د یو ظلم د یو یخته جواب به د نالم پورې ښځې دا تصویر دا کاشف پکې درته ښکاري اوس دا نه یم خبر چې دی کې نواز پراپرټي والا کم یو دی دې نه زه نه یم خبر نن د هغه پېژنم نه مې د هغه شکل لیدلی دی او تاسو یې پکې وپېژنئ تاسو څوک دی او څنګه یې شکل دی دا تاسو ته ښکاري په دې نواز پراپرټي والا لمسم د دیو هم ګورم حساب کتاب به د دیو هم ګورم چې دا څنګه دیو کوي د دیو پروګرام سره ښه پراپرټۍ والا بغیر تپوسه هغو په جنډو باندې زه ودرېږم او زه به ورته یم چې دا اوس صحیح چې یو سړي بنیادي کمزورۍ ته دې 1 لک روپۍ اخلي تاسو دا لفافه ښکاري
ورکا ډنګ کاشف علي دا د 1.5 لک روپو لفافه ده کاشف یا دنیا د غرق کراواله وا غاډي غاډي تا خو هغه خلک وره نواز پراپرټي یو نوم دی نواز پراپرټي لبم زم ملک پراپرټي لبم زب اوس تاسو پراپرټو والا تاسو پسین خلم ډېرې غټې پیسې دی له ورکړې د یتیمانو لپاره عالم يهودي له دی خنزیر لا چې دا په یتیمانو تقسیم کو لک روپۍ ستا فیس شو و د ډاکټر فیس لک روپۍ نشته غټه دا کار لک روپۍ فیس نشته دا د غلو بچو ته وګوره تاسو باندې چنده باندې ځان مشهور کو اوس لک روپۍ دا خو چې په کم از مکه ودرېږي پوهه چې هغه ته چینجي دي کمې پراپرټۍ والا چې دا راوستی دی هغه ډیلیټ کوي غل دے که غل نه دی واوره اوس ورکه ډنګ لالا دا تفسیر مې درلې کوم وردا ته دی ولا ما ورته په پاپو کې ایمان او طارق نه دیوان په قرآن او عدالت ته وایي څه وکړم صحیح تفسیر درته تصویر ویډیو په نشته نه ویډیو په نشته او تصویر دی ولې پاتې مې ورکړي واغه ته وایي ته په دې باندې بیان ورکړي چې دا پیسې دي ما ورکړې وي دی وادي دا څه ویم کله دې دې پرې مونږ کله یې سوچو ورکه ډنګ لالا مونږ چې ولدا دا راوځم دا پکچر هم په څه په مینټونو راوځم چې کوم دا پکچر راکړه دا پکچر هغه په خپل استوي دا تصویر د پاره چې راول هغه په خپل پیښې په خپل دا پیسې وې تاسو ته وې دا نه پاتې تاریخ نو موږ ته چې تاسو هم کې دا ورکړي دي موږ دا ویډیو خو چې بس ما ورکړي نه چې تا ورکړي موږ ته پاتې تاسو کنه یو لک روپیا خو موږ ورکړي د ویډیو جوړولو یو نیم لک روپیا چې دا ډونیشن دی ډونیشن لپاره دا یو نیم لک روپیا موږ ورکړي دي تاسو تمامه دا په خو باندې تاسو اورېدلی او دا ظلم تاسو سره هم دې ظالمانو دا یو لارې بند شو خبره لارې کولاو نن ان شاء الله نن شپه به زستا خان بابا نواز خان تاسو د आवाज دا اورولې شم د پبلک ته مسعودن الله بالکل اورول اجازه ده او ہمارے مرګ دا تصویر بمزور کما سپیشل نن لایو د دې د پاره د ظالمانو خیر مارانو بچو باندې ما دروازې بندې کړې دي تاسو طرف ته لاس واچول دا کار دی ولم پیسې ورکړو ته حضرت نواب دې ته ابو خپل چلی کنه قسم دې چې زه یتیمانو نه د آرامیاش پیسې وړم خپل او په ایماندار سره دې ورتا والا کوم ان شاء الله لازم بل پیرې لکه موږ یتیمانو کوم څه پیسې تاسو تخیل به مستقبل کوم د تقسیمو ان شاء الله لازم دا شی نه تقسیمو ما نه چاله ورقوم دا له وجه راځي چې باندې جامع توري کی تسبینه جامع توري او دا خودي تور دیو ته خدا پروا نشته دیو خدا حرام او حلالو ته پروا کوي نه دیو کو خلق تباہ او برباد ډیر مننه الله دې خوشاله او آباد کرا ډیر مننه لا ډیر باندې الله دې کامیاب ساته باندې وشي والله پاک دې نه ځان غلو را مخنیوي چې کې ولاله مون ټول درپسیو سلام آباد ان شاء الله سردار صبر ارتاجي بجي الله دې خوشاله الله دا راته ووایه مسلمانانو یو لکه سزا ورکو د دې نه مخکې څومره لګښت دي دا ګوره د زکات مکات کم چې تاسو نه والدي کروڑه روپیا کا پرېدا دا خدای سره خپل غوا د خپل غوا نواز پراپرټي لکه دا اوس چې دا کم دا چا د پر ډیر اډورټایزمنت کړي دا هغه مدد ته کسي شه دي زه نه خبردار ټلیفون مال را روان دي چې پیسې 3000 الګ 3000 روپیا ورکاو پته نشته زبد نواز پراپرټي هغه پراپرټي بم ګورم دا د سينه دا نواز پراپرټي دا خبره وکم پر نواز پراپرټي بری شو بری الزام دا چې خپ پراپرټي زبر ته وایم چې ګارانټري اغله چې په کم سر زمينو لګي د ازمکه خړې د سکړه پوهه چې دی پراپرټیز مکه کوم فرق دی نظر لاس ملاو کو پوهه چې دی کوم فرق دی دا خیبر نیوز نه دی ای وی ټی خیبر او خیبر نیوز په دې باندې خو دې غولو ټوکري ورغزاري کوي د دې په مالکانو د دې په ایم ډي د دې په ارګنایزیشن باندې شین مایک دا په لاس کې ورکړې دی او تاغه ته وې چې شابه پوډینګ وکاو ستاده خیبر چینل دومره کمزور شو دومره ورته چې الف خان باندې تکه بزناکار باندې کې دا 1 لک روپے ویډیو دا سوچو کا 1 لک روپے ویډیو ظالمانو اسمه صاحب خبرې چې ماته سره کې دین کمی خبرې السلام علیکم زرا غلما پلان کې پراپرټی دا پراپرټی دا ډیره ښه پراپرټی دا
د دې ځمکې لاندې اوبه نشته هغه ځمکې لاندې اوبه دي دا د ځمکو نه تاسو په 3000 روپۍ ورکوئ تاسو چې څنګه بیلچه ووایئ نو دې نه به د سرو زرو ګومبتي راوځي بیا هغه تاسو ته ښکاري هغه لري دا د روډ غاړه ده دې روډ غاړه څه چې کوم دی غر کې خدا نواز هم کو که دا سم سړی مدام غرق شو هغه نور غله وو که نه وو نو دا هم ځان سره غرق وو ولې چې په سپي سره چې ولګې او هغه در باندې دا خپه داسې هغه د منوپلیت شوی مونځ دې نه کېږي د راوړه چې یو ځل یو ته بیا ورکم ډنګ چې دا خلک یې خو واوري کم از کم دیوالي فقط قرآن ټول عدالت ته ویل څه وسره صحیح صحیح تصویر ویډیو پکې نشته نه نه ویډیو پکې نشته او تصویر دی ولې باندې مې ورکړي دي 1.5 لاکھ روپۍ د یتیمانو لپاره وګوره او هغه پیسې والي زیشانه اوس د سړکو ټوپکې واله یو نواز پراپرټی ته لاړ شئ او ټیک د نواز پراپرټی والا نواز والا په سر باندې کېده وایه دا خبره دې ولې تاسو خو دا بلیک میرران هغه غلی صادقه دا خبره رانه یېرې رشي خبره خو د نواز د پراپرټۍ دا نواز پراپرټۍ ته به هم ډېر زر ځما دا ګڼ کپ هم تاسو ته وښولو دا به اوس څه کوي جیلي ویډیوګانې به جوړوي الف خان یو زړه ویډیو هغه ښځې متعلق سایډ ته کړه او جوړه کړه دا هغه فنکاران دي نن به در پسې زه نه راتلی 1.5 لک روپۍ صرف د زکات دپاره ماشومانو د خیرات د غریبانو دپاره ورکوي ظالمانو لک روپۍ تاسو له درکړي نور څه کوي د نواز پراپرټۍ سر کوزې ځان سره راوړي ظالمانو هغه یتیمانو له خو پیسې ورکړه الله به نن رضا شوی وی بله خبره کوم او دا نواز د کوم ځي او زه د کوم ځي نه او هغه کسان چې کوم راغلي وو هغو ما ته ټلیفونونه کول ویل مونږ ملک پراپرټۍ پسې ګرځو نواز پراپرټۍ کې ورننوتو راشه که ډنګ ورکه ډنګ کوم صادق 452 تاسو دپاره خټک صاحب د لندن نه یو جوړه څلور کسانو دپاره وایي دا ونه زما د طرفه به ورکې یو جوړه سپلۍ او یو جوړه جامې او زه پیسې درلیږم د پښتو رنګین فلم مسافره نورې مه رالیږه یو سړی ړوندو جواري کوله یو پکې ناست و ویلې حافظه ویل ولې دلته څه کوې ویل جواري کوم که نه نو ویل خدای دې غرق مه که ستا خو سترګې هم نشته دلته دانه لګي چکه خال هغه وخت به دانه یې کېده بله څه لوبه نه وه تا ته خو ښکاري نه نو خبرې هغه ورته څه وویلې علم خانه کاشفه زیشانه او چیما واوره هغه ورته وویل دا غولې خولې لګي دي څه به مطلب پوهې نه شوې هغه ړوند ویلې ویل کوم وکړه چې دا نه ګزاره کي ګروي دا غزینه آواز راشي چکه نو یې زه پوهه شوم چې ما وګټله او چې بیا داسې ګزار کړي وایي هېڅ هم نشته نو دا استماوي دي زما دلته فرشتې ناستې دي والله رب العالمین ذات زما شرم پرده حیا ساتي کله چې بېایمانه شوم کله غل شوم کله د یتیم پیسو ته کېناستم کله د غریب پیسو ته کېناستم کله مې شراب په دې وڅکل کله مې زنا په دې وکړله کله مې په دې بد وکړله یاد ساته زما به د دیو نه ډېر بدترین حالي د ملیشیا نه هم پیسې رالې نور هم ملیشیا کې ډېر غټ غټ خلک دي هغو اوس باوجود د کرونا باوجود د دې حالاتو نه چې ته یو نر سړی او دې جهاد کې مونږ شامل یو د ظلم خلاف ما کېږي د سود خلاف ما د اغوا خلاف ما د قتل خلاف ما د یتیم د کونډې د رنډې مال والو والا خلاف ما د فحاشۍ خلاف